ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د وینې تحفه کول او یا هدیه کول د نړۍ په هر کونج کې چې یو ناروغ او یا زخمی انسان ته وینه ورکول کیږي، دا د یو بل انسان تحفه او یا هدیه ده. یعنی تر اوسه پورې په نړۍ کې وینه په مصنوعي ډول باندې نه ده جوړه شوې. د هرې ټولنې غړي یا وګړي خپلو ناروغانو او زخمیانو ته وینه پخپله ورکوي. د وینې ورکول زیان نه لري، بلکې ډیری طبي څېړنې ښیي چې د وینې ورکول یا هدیه کول انسانانو ته ګټې لري. هر روغ انسان چې عمر یې له 18 یا 18 کالو څخه الا تر 65 کالو پورې وي، وینه ورکولی شي. په اوسط ډول باندې هر نارینه د کال 4 ځله یا هرې 3 میاشتې بعد او هر ښځه د کال 3 ځله یا هرې 4 میاشتې بعد وینه ورکولی شي. د نړۍ ټولې ټولنې خپلو ناروغانو او زخمیانو ته وینه پخپله ورکوي، او د نړۍ په ټولنو کې ډیر یو محدود شمیر انسانان وینه هدیه کوي او هغه بیا د ټولې ټولنې بس کیږي. د مثال په ډول باندې په بریتانیا کې هر کال 2 میلیونه یونټه وینه خلک هدیه کوي. تقریبا که هر کس 1 یونټ وینه د کال ورکړي، نو دا به د بریتانیا د نفوس 15 یا 6% جوړیږي. یعنی 15 یا 6% انسانان دومره وینه ورکوي چې د ټول هیواد د ناروغانو یا زخمیانو بس کیږي. په همدغه شکل باندې موږ تاسې هم کولی شو چې په خپله ټولنه کې د وینې د ورکولو یا هدیه کولو رواج عام کړو. د مثال په ډول باندې په هر ولایت یا هر ولسوالي کې زموږ تاسې مدني فعالان لرو، ځوانان لرو، ادبي بهیرونه لرو، د ځوانانو د راټولولو لپاره مختلف شکلونه لرو یا مختلفې ټولنې لرو. که موږ تاسې ټول دغه ځوانان یا دغه خلک چې په هر ولایت یا هر ولسوالي کې سره راټولیږي، له خپل روغتون سره یا د ولسوالي او یا د ولایت له روغتون سره، چې په افغانستان کې ډیری روغتونونه د وینې د ساتلو او یا د وینې د اخیستلو لپاره وسایل لري. که چېرته همدغه خلک راټول سي او په منظم شکل باندې د کال 1 ځل 2 ځله یا 3 ځله وینه ورکړي، د ټول هیواد به بس وي. یعنی زما هیڅ وخت نه په یادیږي چې په خپل روغتون کې به مې داسې وخت راغلی وي چې وینه به وجود ونه لري. هر وخت چې د هر څومره وینې لپاره زموږ ضرورت شوی ده، هغه وینه د روغتون په بانک کې موجوده وي او ناروغانو ته یې موږ ورکوو. هیڅ کله موږ د ناروغانو خپلوانو ته یا د ناروغ قریبانو ته احوال نه ده ورکړی چې د ناروغ لپاره وینه ورکړي، بلکې دغه سیستم دلته چې د ناروغ خپلوانو یا قریبانو ته خلک ووایي چې وینه ورکړي، دا بالکل وجود نه لري. خلک ځي د کال 2 ځله 3 ځله وینه هدیه کوي، هغه د وینې بانکو ته ویشل کیږي، روغتونونو ته ځي او څه وخت چې ضرورت وو، د ضرورت په وخت کې یې موږ استعمالوو یا ناروغانو ته یې ورکوو. یعنی موږ تاسې به د خپله ټولنه په یو شکل نه په یو شکل جوړوو. د وینې بانکونه خو به دولت جوړ کړي، د وینې بانکونو سره به نور خلک کومک وکړي، دا به جوړ سي. هر روغتون کې اوس هم شته، جوړ دي، خو لیکن د وینې ورکول دا د وګړو او زموږ تاسو خپله ذمهواري ده.
ترڅو مو ناروغان د ضرورت په وخت کې د اړتیا په وخت کې محتاج نه وي. وینه ورکړئ او ژوند وژغورئ. نور مو په خدای سپارم.